ټایم به نه اخلم، ماښام ټایم ده او جمع هم راوځي، خو یو ډیر ضروري خبره تاسو سره شریکوم. څرنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست او وغیره ولایتونو د زلزلې ښکار شوي دي. د هغه په مقابل کې موږ د پامیر د انګلیسي ژبې استادان، سینیر استادان، لوړ رتبه استادان موږ سره راغلي دي. موږ په خپله تعلیم یافته، یعنې مطلب هغه کسانو کې نه یو چې کوم ګاډي راولي چنده راټوله کړي او لاړ شي. زمونږ کیمپ هلته بوټ سټاپ کې هلته مونږ کیمپ ایښی د سهار 8 بجو نه د شپې 8 بجو پورې زمونږ کیمپ روان و. او اوس فلحال مونږ صرف هدف دا ده چې د افغانستان دپاره پښتون، هزاره، تاجک، ازبک، سپین، تور، شین هر یو دپاره مرسته وکړو، ځکه دا انساني ښېګڼه ده. او زمونږ هدف دا نه ده، ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ویلي دي چې لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله پاک په هغه کسانو رحم نه کوي څوک چې په انسانانو باندې رحم نه کوي. زمونږ هدف دا نه ده چې دا شیزونه به موږ ځان دپاره کوو. پیغمبر علیه صلات وسلام دنیا ته یتیم او یسیر راغله ده، او څوک چې د یتیم او د یسیر نه مرسته خپل ځان دپاره پټوي نو داسې ده لکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه یو څه پټ کړي اوسېږي. زمونږ هدف صرف مرسته کول، مدد کول، لاسنیوی کول دي. موږ سره یو شئ او ژوند وژغورئ. زمونږ هدف صرف دا ده چې د یو انسان لاسنیوی وکړو. او تاسو به د مشرانو نه اورېدلي چې د یو کتاب ژغورل انسان ژغورل دي، انسان ژغورل نړۍ ژغورل دي. زه پوهېږم چې دلته رش جوړېږي، ډېر زیات ټایم نه اخلم. زمونږ هدف هم دا ده، په الله تعالی قسم سره موږ وایو. زه خپله د پامیر انسټیټیوټ استاد د 1200 کالو رئیس یم. ډېر کسان به ما پېژني، زه فضل شمالیوال، همداسې دا ډېر استادان موږ سره ولاړ دي. او زمونږ هدف صرف دا ده چې انساني خدمت وکړو. نو که چېرې څوک کولی شي چې مرسته وکړي نو زمونږ کسان دلته ولاړ دي، دو سره دي. دا نه چې زیاته مرسته د لسو نه واله تر هر حده پورې څوک مرسته کولی شي نو خپل هغه مرسته دی د پامیر انسټیټیوټ. او زمونږ یوازینی هدف هم دغه ده چې انساني خدمت وشي او هغه زلزله ځپلو خلکو ته ورسېږي. تاسو ته پته ده چې په انټرنیټ پیکیجونو باندې ما تاسو 100، 200، 300، 500 بلکې تر 1000 تر هفتې مصرفه کوو. ما تاسو واړه واړه ماشومان تاسو په کور کې وګورئ، د ورځې 100، 200 نه ډېر خرچه کوي. خو لیکن ما تاسو د بل غم دپاره، د بل رحم دپاره 5 روپۍ نه مصرفوو. په لا اله الا الله قسم درته خورم چې زه یو استاد په حیث باندې د سهار نه واله تر اوسه پورې لګیم. زما مرۍ خرابه شوه، هر ځای کې سپیچ کوم، هر ځای کې خبرې کوم. دا نه چې زه خپل ویلیو خرابوم، خپل احترام او عزت د چا په مخ کې خرابوم. په دې احترام نه خرابېږي، په دې کې زما عزت ده. او که څوک یې بېعزتي بولي نو هغه به خپل ځان دپاره عزت کمزوری کوي. نو که څوک مرسته کولی شي، زمونږ کسان دلته دي، رش جوړېږي، ځای خرابېږي. دغه گاډي کې زمونږ کسان دي، نو دو سره که څوک مرسته کولی شي هغه دې کړي. او که چېرې بیا هم چا شک اوسېږي، څه مشکل اوسېږي، موږ سره دې مرسته وکړي. او زمونږ ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد نور او اداره مو پامیر انسټیټیوټ، څوک چې په ناصر باغ روډ باندې د پامیر انسټیټیوټ په نوم باندې یادېږي. مننه تاسو